تازه او په زړه پورې خبر د نجیب زادران مینوالو ته ګرانو لیدونکو که چیرې تاسې د سپورت او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی، حتما یې در سره سبسکرایب کړئ. نجیب الله زادران په 16 ورځو لوبو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. دا چې کوم ریکارډ یې جوړ کړی دی ویډیو تر پایه وګورئ. تېره شپه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په لوبه کې نجیب الله زادران د شپږو اوږدو شپږیزو څلوریزو پر مټ په 13 توپونو 9 رن جوړ کړل. خو رابه شو اصلي خبرې ته چې ریکارډ یې په کوم نوم ثبت کړی دی. نجیب الله زادران لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په 16 ورځو لوبو کې 19 ځله ناټ آوټ پاتې شوی دی او تر پایه پورې وتلی دی. دا د نجیب الله زادران د هغه مینوالو او د ټولو افغانانو لپاره یو ستر زیری او ویاړ دی. ګرو په اخر کې له تاسو څخه یوه کوچنۍ هیله لرو، هغه دا چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان هم ووهئ ترڅو موږ د لا زیاتو ښایسته او دقیقو ویډیوګانو د جوړولو لپاره تشویق شو. موږ تل هڅه کوو ترڅو د کرکټ له میدانه تازه، دقیق او پر وخت خبرونه تاسو ته وړاندې کړو او تاسې خپله ورزشي تنده پرې ماته کړئ. مننه.